بیا د پلار او د مور خلاف کول، پلار وایي پلار ته کنځلې کوي، پلار او مور سره جګړې کوي، پلار او مور ته وایي تاسې څه قمقلې وایي، بعضې لیوني ورته وایي دا څه بېوقوفان دي وایي، دې ته حقوق الوالدین وایي. د دې ډېر ضررونه دي. یو ضرر یې دا دی چې اللعنة الدائمه، همیشه په دې انسان د الله لعنتونه ورېږي. لعنت څه ته وایي؟ البعد من رحمت الله، د الله د رحمت نه لرې والی. رسول الله علیه السلام وایي لعن الله من لعن والدیه. او د عبدالله ابن عباس روایت کې دا دی ملعون من سب اباه. که سړی چې پلار او مور ته ردې بدې وایي د الله لعنت په ده باندې ورېږي. دویم علما دا وایي چا چې د پلار او د مور خلاف کړی دی نو تعجیل العقوبه، الله سمدستي زر وله دا عذاب ورکوي. ابو بکره د محمد رسول الله یو صحابي دی، دا وایي رسول الله علیه السلام ویلی دي چې دوه څیزونه دي چې الله د هغې بدلې په دنیا کې ډېر زر انسان له ورکوي. یو البغي، چا چې زیاتې وکړه الله له دنیا کې د زیاتي سزا ورکوي. او دویم وعقوق الوالدین، چا چې د پلار او د مور خلاف کړی دی الله په دنیا کې زر د ته بچي راغټوي چې د ده خلاف وکړي. بیا بل علما وایي چې من اسباب دخول النار، انسان به د جهنم اور ته یو په دې سبب باندې ځي چې انسان د پلار او د مور خلاف وکړي. دا د محمد رسول الله حدیث دی لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمرنا. درې خلک الله جنت ته نه بي، یو چې د هغه نه پلار او مور خپوي او دا یې نافرماني، دویم چې چا له څه ورکړي او زبادنې پسې کوي، او درېیم هغه څوک چې هغه همیشه شرابي دی نشهیي دی او په دې حالت کې مړ شي. او حدیث ته ابو هريره صاحب مې وویل چې رسول الله وایي ما ته جبریل ویلې الله دې هغه څوک تباه کړي چې د ده پلار او مور یا دواړه یا یو دا وفات شو، د ده څه وو د ده په ژوند باندې او د هغوی په دعا دا جنتي نه شو. محمد رسول الله وایي امین الله دې تباه کړي.